خچارې سلامونه احترامات او مینه. عبدالرحیم روغانی ارواخاد د سوات اوسیدونکی و. د کیتې بابا په نوم باندې مشهور و. په نثر، په نظم او د شعر ادب په نورو صنفونو یې لیکل کړي او ملتپاله شاعر و. د ولس په غم ککړ او د ولسي چې کومې شخړې وي، کم مسایل وو، کم پښتانه چې په تیر شوي 50 کالو نه په کم جنگ کې ښکېل شوي دي، د دې جنگ ټول اړخونه هغه راسپړلي وو. د هغه موضوع چې به وه نو هغه د ولس مسایل به وو. هغه نه دولتي چارې پرېښې دي، نه یې میا ملا پرېښی دی، نه یې بادار پرېښی دی. نو چې کم ځای ته د قلم رسېده هلته د لیکنې کړي دي. او دې نه علاوه روغانی صاحب په لرو بر پښتنو کې ډېر مشهور و. هسې خو موږ وایو چې روغانی صاحب اوس په موږ کې نشته، خو روغانی صاحب موږ سره موجود دی د کتاب په شکل کې. او روغانی صاحب به په نړۍ کې تر هغې پورې وي تر څو چې پښتو وي. نو زه به درته داسې ووایم چې روغانی صاحب ډېر په اسانو ټکو کې ډېره په اسانه ژبه خبره کړې ده، چې هغه وایي چې د روغاني خفه کول څه دومره ګران خو نه دي. د روغاني خفه کول څه دومره ګران خو نه دي، ته ترې خفه شه، روغانی غریب خفه دی. یا په بل ځای کې چې دی کله قلم نور تیز کی، دی وایي چې روغانی ودرېده مخمور د میکدې په منبر. روغانی ودرېده مخمور د میکدې په منبر، راشئ که اورئ د یقین او د ایمان خبرې. الله دې روغانی صاحب وبخي. او زه مینوالو ته دا خواست کوم چې د روغانی صاحب کتابونه ضرور ولولئ. په هغې کې ډېر پند، ډېر نصیحت، ډېره پوهه ده. هغه د جدید دور خبره کوي، هغه د پخواني تاریخ خبره کوي. هغه موږ ته لار ښایي چې موږ به اوس تګ څنګه کوو، موږ به یو ملت څنګه کیږو، موږ به دا کمې مشکلات او شخړې چې موږ ورسره مخامخ یو دا به موږ څنګه حل کوو. نو یو جهان مننه.